نو راځو فلیکس باکس کې نن چې زموږ کومه موضوع ده هغه جسټیفای کنټنټ دی او پر دې باندې خبرې کوو چې جسټیفای کنټنټ څه شی دی او څه لپاره استعمالیږي. لومړی راځو دې کې ګورو جسټیفای کنټنټ خپل چې دی دا یو پراپرټي ده او په دې کې چې کوم ویلیوز راځي او هغه ویلیوز چې استعمالیږي هغه د هوريزونټلی الاینمنت لپاره استعمالیږي. یعنی کله چې کله مونږ غواړو زموږ چې کوم ایټمز وي یا زموږ چې کوم الیمنټس وي د HTML هغه مونږ هوريزونټلی الاین کړو نو مونږ د جسټیفای کنټنټ څخه استفاده کوو. په دې کې چې کوم ویلیوز راځي مونږ سره هغه فلیکس سٹارټ دی، بل مونږ سره فلیکس اینڈ دی او بل چې د مونږ سره سنټر دی، سپیس اراوند دی مونږ سره، سپیس بټوین دی او سپیس ایونلی دی. نو په جسټیفای کنټنټ کې مونږ سره شپږ ویلیوز دي او دا مونږ د هوريزونټلی الاینمنت لپاره استعمالوو. نو دا زمونږ هغه فایل دی چې مونږ تیر کلاس کې پر دې باندې کار کوو. نو په دې کې چې څه ټیګز دي مونږ سره هغه اضافه دي، هغه کمنټ کوم یوازې درې الیمنٹ او یا هم درې ټیګز پکې پریدم چې مونږ سره درې واړه دیونه دي او اوس چې کله مونږ د سفر ریفریش کړو نو مونږ سره په دې شکل سره ښکاري. نو اوس غواړو چې دا مونږ چیک کوو، دا مونږ الاین کړو او الاین به مونږ څنګه وو، هوريزونټلی به دا مونږ الاین کوو. نو لومړی زه راځم د کنټینر ته لږ نور هم ویډ ورکوم تر څو د دې چې کومه ساحه ده هغه مونږ سره زیاته شي. نو دلته راځم ویډ 50 رم سروي خرمه ده زه به دا کړم 60 سیف. نو دا مونږ سره دونه ساحه راغله. نو اوس غواړو چې دا درې واړه ایټمز چې دي مونږ سره فل حال دا چې چیرته دی د ویل کېږي فلیکس سٹارټ. یعنی کته سي مونږ سره ټیکست مونږ وی په سیسس کې چې کله مونږه ټیکست الاین کولو نو هلته مونږ سره الاینو بیا لیفټو نو هلته به ټیکست مونږ سره لیفت راتلو. خو په سی فلیکس باکس چې د مونږ سره جسټیفای کنټنټ دی او هغه کې چې کوم ویلیو مونږ فلیکس سٹارټ ورکو هغه مونږ سره دې طرف ته راځي. بل مونږ سره فلیکس چې دی هغه اینډ دی، اینډ کې بیا مونږ سره دلته راځي او سنټر کې مونږ سره سنټر ته راځي او په دې کې څونه الیمنټس دي په ټولو باندې به هغه اپلای کیږي. نو که زه راشم سیسس ته او چیرته چې مونږ دا کنټینر اخیستی هم د کنټینر کې دننه ورته ولیکم چې جسټیفای کنټنټ، یعنی په دې کنټینر کې چې کوم کنټنټس مونږ سره موجود دي یا څه الیمنټس موجود دي هغه جسټیفای کا. خو څنګه جسټیفای کا؟ جسټیفای فلیکس سٹارټ کا، فلیکس سٹارټ. نو کله دا ریفریش کوم فل حال به زمونږ پر دې کنټنټ باندې هیڅ اثر رانی شي ځکه د دې بای ډیفالت ویلیو هم دغه ده. او کچې ته راشم او د فلیکس سٹارټ پر ځای ورته سنټر ولیکم، سیو کړم، ریلوډ کړم، نو زمونږ چې کوم کنټنټ دی هغه به د یا د کنټینر هغه سنټر ته ورشي. او که زه راشم د دې په ځای ورته ولیکم چې فلیکس اینډ، سیو کړو، ریلوډ کړو، نو زمونږ چې کوم کنټنټ دی هغه به اینډ ته راشي. نو دا مونږ سره د جسټیفای کنټنټ درې ویلیوز فلیکس سٹارټ، فلیکس سنټر، فلیکس سنټر سره موږ فلیکس نه لګو یوازې سنټر لیکو او بل موږ سره فلیکس اینډ دی. د دې نه علاوه درې نور ویلیوز د موږ سره چې کله زرا شي مرته ولیکم چې سپیس بټوین، دا سیو کړم او ریلوډ کړم، نو د چې کوي چې کوم سر کې ایټم دی هغه هم د سر ته پریدي او چې کوم اخر کې دی هغه اخر ته وړي او نور چې کوم سپیس هغه په دې منځ کې تقسیمي. کله دینه یو لري کړم بل هم کمنټ کړم دوه پاتې شي نو دلته به هم تاسو وګورئ چې کوم سر کنټنټ دی هغه هم دلته پاتې کیږي او چې کوم اخري کنټنټ هغه به لاست ته راځي او نور چې کوم سپیس هغه بل ته موږ سره منځ ته راځي. نو دا موږ سره سپیس بټوین دی. کته سره هر څه موجود دي چې HTML هر ټیګ تاسو سره موجود دي، هر کوم الیمنٹ موجود دي او هغه باندې ته جسټیفای کنټنټ لګي ویلیو له سپیس بټوین ورکې نو هغه سره به د سیو کار کیږي. همدا ډول کزراشم د سپیس بټوین پر ځای ورته ولیکم چې سپیس اراوند، زه دا سیو کړم او ریلوډ کړم، نو دلته به تاسو وګورئ د دې طرف ته نو کوم دغه چې راځي سپیس چې راځي او دې طرف ته کوم سپیس راځي د دې دواړو دوه چنده چې دی هغه بل ته منځ ته راځي. کله راشم دا درې کړم دا بل هم له کمنټ نو باسم سیو کړم او ریلوډ کړم، نو دلته ګوره دا سپیس چې دلته دوه ځله کاونټ کیږي او دلته هم دوه ځله کاونټ کیږي او اخره کې چې اماغه سپیس ایونلی او یا هم په مساوي ډول راځي. خدا اصل کې په مساوي نه راځي، د ټولو دیونو ته د دواړو اړخونو ته دونه سپیس ورکول کیږي. دی خبر لخوا غوښ شه د موس زوی مدل د موس تو غره او خپ پزی ځان پوي کړي دا د سینه دا چې د کوم سپیس راغله د دې دوه چند دلته راځي نه دغه چې کوم سپیس د د هر د دواړو اړخونو ته راځي، یعنی دومره سپیس د دې د دلته دی او دونه سپیس د دې د دلته دی، هم دونه سپیس بیا د دې د دې طرف ته دی، نو ځکه دلته بیا ساحه ډیر راځي او هم دونه سپیس دلته چې دا بیا د سی کې دی
او همدغومره سپیس به د دې د دې طرف ته دی نو دلته موږ همیشه چې وي هغه دلته موږ سره 2 چند راځي او د اخر کو چې دی هغه موږ سره یو چند راځي نو دا موږ سره په دې شکل کار کوي او بل چې دی موږ سره سپیس بی ایونلی دی ایونلی چې دی نو دا په مساویانه ډول چې څونه سپیس پاتې کیږي هغه ټولو ته مساوي ډول سره ویشي څونه کنټنټ تاسو سره موجود وي او څونه سپیس چې تاسو سره پاتې دی هغه سپیس په دې ټولو باندې ویشي که زه راشم او دلته دا نور ټول دیز نه کمنټ نه وباسم سیو کړم او دلته راشم ریلوډ باندې کلیک کړم نو ګوره چې څونه سپیس موږ سره پاتې کیږي هغه د دې ټولو ترمنځ ویشل کیږي په مساوي ډول سره او دا موږ سره هماغه کار کوي څنګه چې باید وکړي نو دا موږ سره د جسټیفای کنټنټ خبره و دلته چې موږ هر څه راواخلو کوم سره هر ډول الیمنت موجودي نو که زه دا دفز راواخلم ټول انتخاب کړم د دې په ځای زه ټول کوم سپین او زه دا سیو کړم راشم ریلوډ کړم نو سپین هم موږ سره دغه کار کوي او که زه دا ټول انتخاب کړم او د دې په ځای زه راشم سترونګ ټیګ ورته واخلم سیو کړم ریلوډ کړم نو ګوره سترونګ ټیګ هم موږ سره هماغه کار کوي نو مطلب فلیکس کې چې موږ سره هر ډول کنټنټ موجود وي نو هغه موږ سره په همدې شکل کار کوي چې کله هغه موږ فلیکس ته اړو نو په دې باندې فلیکس قوانین اپلای کیږي او د هماغه څه چې دې ته ویل شوی هغه پر خپل ځان مني او هغه سي مختزي نو دا موږ سره د جسټیفای کنټنټ خبره وا اوس راځو سلایډ په سلایډ کې بل چې کوم موضوع د موږ سره هغه لاین آیټمز دي اوس دلته مونږه د آیټمز الاینمنت کوو خو الاینمنت به مونږ په کوم شکل کوو الاینمنت به مونږ ورټیکلی کوو الته چې کوم الاینمنت مونږ وکړو هغه مونږ سره هوريزونټلی وو اوس دلته راځو ورټیکلی الاینمنت کوو او ګورو چې مونږ څنګه کولای شو خپل الیمنټس په ورټیکلی یا په افقي ډول الاین کړو په دې کې هم چې کوم سره ویلیوز راځي یو فلیکس سٹارټ دی یو فلیکس اینډ دی یو سنټر دی او نوې پکې سټرچ دی او نوې پکې بیس لاین دی نو راځو ګورو چې دا موږ سره څه کار کوي نو په فلیکس سٹارټ فلیکس اینډ او فلیکس سنټر باندې پوه شوې یوازې دوی چې کوم طرف دی هغه بدلیږي نو راځو ګورو صفحې ته راځو لومړی دلته بس دا درې نور کمنټ کوم درې بس پرې دما دا به ریلوډ کړو نو دلته چې کوم الاینمنت کېدو هغه په دې شکل کېدو او د دې چې کوم سره سٹارټ او هغه دا طرفو او چې اینډ هغه دا طرفو سنټر دا منځو نو اوس چې مونږ کوم کار کوو هغه به افقي وي او د دې چې کوم سٹارټ وي هغه به ټاپ وي اینډ باټم دی او سنټر چې د موږ سره دا طرف دی میډل تقریبا راځي نو زه راځم د دې لپاره یو څه چینجز راوستل غواړو دا چې کوم ویډ ورکړی دا به زه کم کړم بیرته سلويغ به کړم چې کوم هایټ دی هغه به زیات کړم نو دا به کړم سلويغ په رما سلويغ زیات شو دا به ډیر شو چې صفې نه ونوځي نو دا موږ سره چی شو اماغه د کنټینر د سره د تمغه هایټ ورکړو نو اوس راځو د جسټیفای کنټنټ په ځای ورته لیکو الاین آیټمز او په دې الاین آیټمز کې د دې چې کوم بای ډیفالت ویلیو ده هغه موږ سره سټرچ دی د تاسو وګورئ دا چې کوم ویلیو اخسته دا موږ سره سټرچ دی سټرچ باندې کې چې کوم کنټنټ موجود دی هغه هم دغه سټرچ کسونه چې موږ سره د دې کنټینر سایز دی یعنی د فلیکس کنټینر چې څونه سایز دی د آیټم دی هم هغه مره سایز وي او دا د موږ سره سټرچ کیږي خو که چیرته راشم اولین آیټم ته فلیکس سٹارټ ولیکم او زه دا سیو کړم راشم ریلوډ کړم نو زموږ چې کوم دبز دی یا زموږ چې کوم الیمنټس دی هغه ټول بچته لاړ شي ټاپ طرف ته بلاړ شي او که زه راشم د دې په ځای ورته سنټر ولیکم سیو کړم راشم ریلوډ باندې کلیک کړم نو دا ټول به موږ سره دلته سنټر ته راشي او که د دې پر ځای راشم ورته بار دغه ولیکم فلیکس اینډ سیو کړو ریلوډ کړو نو دا بل ته موږ سره اینډ کې راشي نو دا موږ سره کار د چی دی دا موږ سره کار د الاین آیټمز دی په دې کې بل چې کوم ویلیو د هغه موږ سره سټرچ دی نو ماته ستوي دی چې کوم بای ډیفالت ویلیو د هغه هم موږ سره سټرچ دی نو چې کله موږ ورته سټرچ ولیکو به ریلوډ کړو نو خبره ماغه ده چې موږ سره کوم کنټنټ دی هغه به سټرچ کیږي هغه به د خپل چې د فلیکس کنټینر کوم سایز یا کوم هایټ دی هغه به راخلي او د هماغه پر مطابق به موږ سره راځي بل خبره موږ سره د بیس لاین دی نو راځو بیس لاین لپاره به دا ټول بیرته ان کمنټ کړم سیو بکړو او دلته چې راځو نو دا به مونږ د سکرو چې فلیکس سٹارټ به کوس محل دا ما فلیکس سٹارټ کو نو زمونږ چې کوم د دې الیمنټس هغه ټول بر راغله او دې ته بدل نور هم ویډ ورکړم شپته پر رما نو دا به مو سره زیات شو شپته 50 وکړو نو دا موږ ټول هغه کنټنټ دي نو پدې کې زه یو کار کوم د لمړنۍ چې کوم ایټم د زديله پیډینګ ورکوم نو لمړنۍ ایټم لپاره دا کلاس زه موږ سره دلته راځم او تلیګم چې پیډینګ او پیډینګ ټاپ نه ورکول غواړم او دا ورکوم 1 رم
1 ریم ورکو ریلود نو دا موږ سره 1 ریم کم دی 2 به کړو نو دا موږ سره 2 ریم شو او دا لاست کوم دی موږ سره 8 اټم د لزو پیډینګ د دې کوم فند سره د هغه ز کمومه نو لاست راځم فند سایز ورته لیکم 0.5 em نو دا موږ سره دومره شو او دلته چې دی دا پنځم چې دی آزاد دا سټریچ کول غواړم سټریچ کول نه غواړم د دې چې کوم سایز دی د دې هم پیډینګ بدلوم ټوماټو والا ترازم او دله چې کوم فند سایز بدله زیات کړو فند سایز ور لور کوم 1.5 em ریلود نو دا موږ سره په دې شکل راغی دوه به کړو چې لږ غټ شي نو اوس دا ګوره موږ سره چې کوم دی په دې د ونه کې په دې کنټنټس کې لږ زره فرق موجود دی فرق داسې موجود دی چې لمړنۍ کوم موږ سره دف دی یا لمړنۍ چې کوم الیمنت دی د هغه پیډینګ کې خبره ده او پنځم کې چې دا د فند سایز کې خبره ده او 8 کې هم د فند سایز خبره ده او اوس چې کوم الاینمنت کېږي هغه فلیکس سٹارټ دی یعنی زمونږ چې کوم الیمنټس دی هغه ټول بل ټاپ ته ورغلي او همالته نختی دي زه اوس وایم چې دلته موږ سره کوم د غټ دی یا چې کوم ډیر زیات راخته شوی د هغه لیکلو ته په کتلو سره دا ټول الاین کا لکه د چې موږ سره کوم ایټمز لیکل شوی دي او په دې کې چې کوم یو ډیر لاندې راغله دي ته په کتلو سره دا ټول چې کته الاین کا نو د هغه لپاره بیا موږ بیسلاین استعمالو نو راځم ورته او لیکم چې فلیکس سٹارټ په ځای ورته چې لیکم بیسلاین لیکم بیسلاین چورته ولیکو سیو کړو را شروع لوډ باندې کلیک کړو نو اوس ګوره زموږ دا ټول دیونه چې دی هغه چشته په جوړ شو هغه دغه لیکلو ته په کتلو سره جوړ شو دغه لیکلو ته دغه چې هر یو لیکل ډیر زیات کته وي هماغه لیکل ته په کتلو سره دا ټول چې کیږي دا ټول به موږ سره الاین کیږي نو په دې ډول موږ کولای شو د الاین ایټم څخه استفاده وکړو نو دا موږ سره د الاین ایټم خبره وا بل چې د موږ سره الاین کنټینټ دی نو الاین کنټینټ هم موږ سره د څه کار کوي لکه موږ چې مخ کې وي جسټیفای کنټینټ غونډه کار کوي خو دا چې دا چې کله موږ سره روګانې دوه شي یعنی ډبل شي کله چې موږ ډاټا ډیر اخلو او اوورفلو کوي نو هغه زمونږ چې کوم د روګان یا زمونږ کوم الیمنټس دي هغه موږ سره ریپ کیږي نو چې کله هغه ریپ شي نو تک معلومه خبره چې دوه روګان تر راځي کله ډاټا پکې زیات نو درې روګان تر راځي نو هغه وخت کې بیا موږ کولای شو د الاین کنټینټ څخه استفاده وکړو که هغه یو حالت نوي یعنی که چیرته موږ سره روګان ریپ شوی نه بیا موږ سره الاین کنټینټ کار نه کوي نو راځو ګورو چې الاین کنټینټ کې موږ سره څه شیان موجود دی بل دا چې کوم کار کې هغه ورټیکلی کوي نو ورټیکلی پدې کې چې کوم روګان موږ سره ریپ کیږي د هغو ترمنځ موږ سره الاینمنت کوي نو دا موږ سره ورټیکلی الاینمنت کوي پدې کې چې کوم ویلیوز راځي فلیکس سٹارټ د موږ سره فلیکس اینڈ د سنټر د سټریچ د سپیس اراوند د سپیس بټوین د او سپیس ایونلی دی دا ټول ویلیوز هماغه موږ سره د جسټیفای کنټینټ ویلیوز دی یوازې سټریچ پکې بدل دی نور هماغه چې موږ جسټیفای کنټینټ کې سویل هماغه ویلیوز دي نو زه راځم لومړی چې کوم چینجز موږ دلته راوستي دي دا پیډینګ میډینګ چې موږ ورکړی دا ترې لرې کوو فند سایز هم ترې لرې کوو او دلته هم فند سایز لرې کوو او دلته چې دا هم ترې لرې کوو نو دا موږ سره ټول په دې شکل راغله اوس د دې ویټ کمول غواړم ترڅو زموږ دغه کوم ایټم چې دا موږ سره ریپ شي نو دا ما کم کړو او زموږ کوم اټمز یا زموږ کوم الیمنټس دي هغه موږ سره اوورفلو کړه د له خاطر چې دا موږ سره اوورفلو کوي او دا موږ سره ریپ شي د خپل باډي څخه نو جن د هغه لپاره موږ دلته یو پراپرټی استعمالو د فلیکس ریپ په نوم باندې او دې ته موږ ویلیو ورکو ریپ دا چې ټولې کو را شو ریلوډ کړو فلیکس ریپ مینه لیکل سیو ریلوډ نو دا اوس وګوره موږ سره دی ریپ کړو لاندې راغی او دته چې کوم دغه د اوس راځو په دې باندې خبرې کوو چې دا اوس موږ سره سور روغانې شوې درې روغانې شوې او دغه روغانو ته په کتلو سره موږ پر دې باندې کار کوو نو دې له خاطر چې موږ پر دې باندې صحیح کار وکړای شو د دې لک هایټ هم ز نورم ډیر ومه دا به سلويخ کړم نو اوس راځو پر دې باندې موږ کار کوو نو موږ سره پراپرټی دا الاین کنټینټ او په دې کې چې کوم موږ سره لومړنی ویلیو راځي هغه فلیکس سٹارټ دی کله چې زه فلیکس سٹارټ ولیکم زموږ چې کوم کنټینټ دی هغه ټول به چیرته لاړ شي سٹارټ ته لاړ شي او سٹارټ کوم ځای دی ټاپ دی او که چیرته زه راشم ورته ولیکم چې فلیکس اینډ نو زموږ چې کوم کنټینټ دی هغه ټول به باټم ته راشي یعنی اینډ ته راشي او که زه راشم ورته ولیکم فلیکس سنټر
فلکس نه لیکو سنټر سره یوازې سنټر لیکو او ریلوډ کړو نو دا به موږ سره سنټر ته راشي خو اوس که زه راشم ورته ولیکم سپیس بټوین نو دلته به د هر رو تر منځ موږ سره سپیس راځي لومړنی چې کومه رو ده هغه به ټاپ ته ځي او لاست چې کومه رو ده هغه به باټم ته راځي باقي څونه سپیس چې پاتې کیږي دننه چې کوم کنټنټس موږ سره موجود دی د رو په حساب هغه باندې به ویشل کیږي او که زه راشم ورته ولیکم چې سپیس اراوند نو دا هم هماغه مسله ده موږ سره نو په هماغه ډول چې ما تاسو ته مخکې تشریح کړ په هماغه ډول به دې ته د سپیس ورکوي خو هلته مونږ د هاریزونټلی خبره کوله دلته دا موږ سره ورټیکلی راځي او که زه راشم ورته ولیکم چې سپیس ایونلی نو دا به هم موږ سره هماغسې کار کوي space evenly نو دا موږ سره هماغسې کار کوي دا کوم سپیس دی هغه به د ټولو ته په مساویانه ډول ویشل کیږي نو دا موږ سره خبره چی ده دا موږ سره خبره ده الاین کنټنټ او په دې کې چې اخري کومه ویلیو ده هغه موږ سره سټریچ دی نو سټریچ د دې بای ډیفالت ویل که تاسو چې مخکې وکړو که زه راشم سټریچ ورته ولیکم نو دا ټول به موږ سره سټریچ سیستم کې راځي سټریچ او چې کله راشو ریلوډ کړو نو دا موږ سره سټریچ ویلیو ده خو ما تاسو ته وی الاین کنټنټ هغه وخت کار کوي چې کله موږ سره ډیټا زیات وي او یو نه دوه نه درې رو موږ سره جوړیږي خو که رو موږ سره نه جوړیږي بیا د الاین کنټنټ هیڅ استعمال نشته ځکه که زه راشم د دې چې کوم هایټ دی زه بیرته دا کم کړم 10 ته واړوم او چې ویډ دی هغه بیرته 50 ته کړم زه نو دلته اوس موږ سره چې کوم الاین کنټنټ دی هغه د کار کوي لکه موږ مخکې کله دغه کې چې وی جسټیفای کنټنټ کې که زه ورته فلیکس سٹارټ لیکم نو دا موږ سره د فلیکس سٹارټ غونډه کار کوي او که زه ورته فلیکس اینډ لیکم نو ګوره موږ سره هماغسې کار کوي الاین کنټنټ چې موږ وی دا هماغسې کار کوي او که زه ورته سنټر لیکم نو دا موږ سره سنټر کې راځي لکه موږ چې الاین کنټنټ کې وی او که چېرته راشم سپیس بټوین ورته ولیکم نو سپیس بټوین موږ سره کار نه کوي ځکه دلته موږ سره روګان نشته نو سپیس بټوین به موږ سره څه کار وکړي خو که رو پکې پیدا شو نو بیا موږ سره سپیس بټوین کار کوي نو دا موږ سره چې دی الاین کنټنټ هغه وخت استعمالیږي چې کله موږ سره ډیټا د یوې رو څخه زیات شي چې کله د یوې رو نه زیاتیږي او غواړو چې هغه موږ الاین کړو نو موږ د الاین کنټنټ څخه استفاده کوو او په دې کې چې کومه ویلیو ده موږ سره هغه فلیکس سٹارټ دی سنټر دی فلیکس اینډ دی سپیس بټوین دی سپیس اراوند دی سپیس ایونلی دی او بل موږ سره سټریچ دی نو راځو یو لاست بل عنوان هم وایو چې هغه موږ سره الاین سلف دی موږ سره الاین سلف دی او الاین سلف موږ کله استعمالو کله چې موږ غواړو هر یو جدا جدا الاین کړو لکه اوس موږ چې کوم کار کوو هغه به موږ د کنټینر ته ورکو د کنټینر کې چې بس کنټنټ هغه ټول به موږ سره الاین کېدو خو زه غواړم چې هر یو جدا جدا الاین کړم مثال دا ټول دی بره خو یوازې دا ایټم 1 لاندې راوصل غواړم یا سنټر ته راوصل غواړم دا نور دی بره یوازې دا ایټم 8 راوصل غواړم ایټم 5 راوصل غواړم نو په دې لپاره بیا موږ چې کو الاین سلف څخه استفاده کوو او دا هم موږ لپاره موږ سره چې څنګه استعماليږي ورټیکلی الاینمنت لپاره استعماليږي او په دې کې چې کومه ویلیو ده هغه موږ سره اټو ده فلیکس سٹارټ دی فلیکس اینډ دی سنټر دی سټریچ دی او بیس لاین دی نو دا همغه ټول پراپرټی دي لکه چې موږ مخکې وی او ټول به پرې پوهیږي د کې تشریح کې خبره نشته خو راځو پریکټیس پرې کوو نو دلته چې کوم ریپ بم زلر کړم او دلته چې کوم فلیکس دی موږ سره هغه به موږ سره فل حال په دې شکل ښکاري خو دلته راځم او د ټولو ته لومړی لیکم چې فلیکس جسټیفای کنټنټ نه بلکې الاین ایټم ورته لیکم الاین ایټمز لیکم او فلیکس سٹارټ ورته لګوم نو دې سره زما چې کوم دیوز دی هغه به چې راشي ټاپ کې راشي اوس زه غواړم چې د ایټم 1 د لا سنټر ته راشي نو د هغه لپاره چې کوم ځکه موږ سره ایټم 1 دی هم دې ته دننه راځو نو ایټم 1 موږ سره دا یو دی دې ته دننه راځو او ورته لیکو چې الاین سلف او ویلیو ورکو مثال سنټر ریلوډ نو دا ګوره موږ سره سنټر ته راغی همدا ډول زه غواړم شپږم لاندې راولم نو همدغه شپږم ته دننه راځم دا موږ سره شپږم دی دې ته دننه راځم او ورته لیکم چې الاین فلیکس اینډ ها الاین سلف او فلیکس اینډ ریلوډ نو دا ګوره موږ سره لاندې راغی کابل کې راوصل غواړم نو هغه کولای شو مثال زه دا 5 چې دا سټریچ کول غواړم نو زه راځم د 5 ته او 5 کې ورته لیکم چې الاین سلف stretch
نو دا به موږ سره stretch شي. او بیس لاین ما تاسو ته تشریح کړی دی، تشریح ته به ضرورت ني. او بل چې موږ سره بیس لاین او stretch شو سنټر دا ټول کیسې دي. اټو چې دی اټو بای ډیفالت دی، نو څنګه چې موږ سره دا راځي هماغه سي به هغه راځي. نو دا موږ سره د سلف خبره وا چې هر یو بزان ته موږ کولای شو کنټرول کو او مخکې ویسو. نو تقریبا دا موږ سره د الاینمنت خبره وا په سیسس کې، او په سیسس کې بیا په فلکس باکس کې خو یو خبره چې دا کوم الاین سلف مونږ استعمالو دا به حاله کار کوي چې کله مونږ د کنټینر ته فلکس ډسپلی فلکس اخستې کدا مونږ یې اخسته بیا دا کار نه کوي. نو دا ډیپند پدې کوي چې کله تا کوم کنټنټ ته ورکې هغه باید هغه کنټینر کې موجودي چې د هغه ډسپلی فلکس وي. که فلکس نه وي بیا دا تاسو کار نه کوي.